السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی ده چې ملي سروز ته ولاړېدل دا بعضې محافل او مجالس ته ورشي پکې ملي سروز شروع وي نو اوس دې ته سړی ولاړ شي که نشي ولاړ. محترمه سروز اورېدل حرام دي، کبیره ګناه ده. هغه مجالسو او هغه ځایو ته ورتګ هم ګناه ده. جابر رضی الله تعالی عنہ وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سروز په انسان کې د نفاق او منافقت داسې راشین کوي لکه اوبه چې واښه راشنه کوي. نو اورېدل یې هم د منافق علامه ده، ورته کښېنستل یې هم د منافق علامه ده، او دا ورته ولاړېدل دا تعظیم د ګناه دی، تعظیم د ګناه کفر دی. لکه څنګه چې اهانت او سپکوالی د دین او د اسلام او د شریعت او د سنت کفر دی، دغه رنګه تعظیم او د کفر دی، تعظیم د ګناه کفر دی. او دغه رنګه حرام حلال بلل کفر دی، او حلال به حرام بلل کفر دی. نو دا خلک چې ورته ولاړېږي نو خو تعظیم یې کوي، که څوک نشي ورته ولاړ نو بعد هم پر وایي دا د ملي سروز به احترامي وکول. الله جل جلاله دې رحم وکړي. دا کفري ملکو څخه اوس د ګیله نسته کافران دي، دا اسلامي هېوادونه هم په کفر ونغښتل شول. نوم یې د مسلمان دي، خو لیکن په حقیقت کې دغه ټول منافقین بلاولي د کفر زامن دي. که یو ملک اسلامي په هغه ملک کې باید ملي سروز نه وي، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ملي سروز، نه د صدیق رضی الله عنه، نه د نور صحابه. دا د منافقینو کار دی. الله جل جلاله دې د افغانستان او ارض ته هغه انسانان نه باسي چې د ملي سروز پر ځای هلته بیا تلاوت شروع وي. دا ملي سروز دا د بدو خلکو کار دی، بد خلک دي مجالس ته ورځي. الله جل جلاله دې هلاک کړي دغه انسانان که به هدایت نه ورته کوي. د ډم زامن دا کار کوي، د ډم زامن به د مجالسو ته ورځي. نو د ځان څخه د ډم زامن ما جوړوي. حدیث 4810 مرقات جلد 8 صفحه 150 کتاب الادب کې روایت کړی دی. نو وايي کما لکه څنګه چې اوبه زرع او کښت راشین کوي، دا رنګه الغناء او سروز ينبت النفاق فی القلب، انسان په زړه کې منافقت راژوندی کوي، راشین کوي. نو ملي سروز ته ورتګ هم ګناه کبیره ده. ورسره ولاړېدل که په دې نیت سره چې مثلا تعظیم د دې سروز وکم کفر دی، او که هسې دغسې د جهالت او د ناپوهۍ په خاطر ولاړ شي نو بیا ګناه کبیره وکوله، کفر نه دی. نو ملي سروز ته مه ولاړېږي، مه د دغه خبیثانو مجالس ته ورځي. الله جل جلاله دې د ټولې دنیا د مسلمانانو په اسلامي ملکو کې اسلامي پلازمینې هغه د دوی پایتخت دی الله په قرآن مزین کړي. الله دې دغه د یهودو ډمان او دا د یهودو زامن ځینې وباسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.